بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د کورنی نظام دوهم درس ته مو پام راګرځومه. په دې کې له هغو اسبابو څخه یادونه کیږي چې په کورنۍ کې ګډوډي پیدا کوي او د کورنۍ څخه سعادت او نیکمرغي اخلي. لومړی هغه له دین څخه لرېوالی ده. هغه چې موږ او تاسو وایو چې از خدا نه ترس بترس، یعنې د هغه چا نه وویرېږه چې څوک د الله نه نه ویرېږي. نو په کور کې دیني حلقه درلودل، دین ته ژمنتیا او دیني تربیت او روزنه دا ډېر اړین عمل ده چې موږ او تاسو باید ترسره کړو. دوهم، د ژوند ملګري په انتخاب کې دینداري ته لومړیتوب نه ورکول. یو جلۍ یو هلک سره واده کول غواړي، مال او موقف او شهرت ته دې نه ګوري، د دیندارۍ په اړه دې پوښتنه وکړي. یو هلک د یوې جلۍ سره واده کول غواړي چې دا شتمن خلک دی او د چا لور ده او څوک دی او څوک نه دی. نه، که د ژوند په هره برخه کې موږ او تاسو نیمګړتیا ولرو، هغه په دین او دیندارۍ باندې ترمیمیږي. خو که دیني نیمګړتیا ولرو، هغه بیا په ښکلا او په شهرت او په مالونو باندې نه ترمیمیږي. دریم، د کفارو او د غرب ثقافت خپلول. ځکه موږ او تاسو په ژوند کې کوچنۍ او غټې خبرې له دیني ادرس نه لرو. ولې مو خوراک او څښاک او غمونه او ښادي د کافرانو په تقلید باندې بنا سي؟ د سیریال نه ولې زده کړو، د فلم نه ولې زده کړو، د کافر نه ولې متاثره سو، د کافرانو اخترونه ولې ولمنځو. د کورنۍ د غړو ترمنځ داخلي اختلافات پیدا کېدل، دا هم د کور د ګډوډۍ باعث ګرځي. د هغو اختلافونو مخه باید ونیولی سي. لکه الله جل جلاله مهرباني کوي چې کله د ښځې او د خاوند ترمنځ اختلاف وي، نو فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها. څه مشران او مخور خلک دي د ښځې او د سړي د خپلوانو نه کیني، هغه مشکل او موضوع د حل کړي. پنځم، د کورنۍ افرادو یو بل ترمنځ ناوړه او بد اخلاقه رویه او چلن. ځکه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ښه اخلاق ستایلي دي. پیغمبر علیه السلام مهرباني کوي چې پر هغه چا رحم وکوئ چې پر ځمکه کې دي، نو هغه ذات چې پر اسمان کې د الله جل جلاله هغه به پر تاسو باندې رحم وکړي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته الله مهرباني کوي چې لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک. که ته سخت ژبی او سخت زړی وای، نو بیا به د خلکو داسې مینه تا سره نه کوله لکه اوسه چې در سره کوي. کوم شی چې په خوږه لهجه باندې او په اخلاقو ترلاسه کیږي، هغه په دیکتاتورۍ او په تهدید باندې نه کیږي. عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما له نبی کریم صلی الله علیه وسلم څخه واورېدل، هغه وویل چې الله جل جلاله په رفق او په نرمۍ باندې چې څه ورکوي، نو پر سختۍ باندې نه ورکوي. اولاد ته صحیح او سالمه روزنه ورکول، ځکه د اولادونو فقط زیږول نه دي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې بهترین سوغات او ډالۍ د بچي دپاره هغه تربیه ده. قرآن کې الله مهرباني کوي چې دغه لور او دغه زوی چې زه تا ته درکومه، دا حبه ده، یعنې سوغات ده. الله وایي چې یهب لمن یشاء اناثا و یهب لمن یشاء الذکور. نو اوس د الله درکړی سوغات هغه باید ته ضایع او برباد نه کړي. نو اسلام هغه صحیح او سالمې کورنۍ جوړولو ته ډېر اهمیت ورکوي، ځکه چې صحیح او سالمه کورنۍ او صحیح او سالمه ټولنه ترې جوړیږي، او د صحیح او سالمې ټولنې څخه بیا صحیح او سالم اسلامي حکومت جوړیږي. د هغې یو بنسټ او اساس بلل کیږي چې په ټولنه کې اسلامي تربیت باندې سنبال خلک نه وي، نو طبعا بیا هغه افراط تفریط او ستونزې او مشکلات رامنځته کوي. نو ځکه اسلام ډېر له پخوا څخه انسانیت ته د کورنۍ د جوړولو هدایت کوي، او د کورنۍ د جوړولو لپاره ورته ارشادات او قوانین لیږلي دي، تر څو یو صحیح مسلمانه کورنۍ جوړه شي، او دغه کورنۍ وکولی شي چې یو مسلمان امت تربیه کړي چې د اسلام د نشرولو لپاره کار وکړي، او د اسلام صحیح څیره نړۍ ته ور وړاندې کړي. داسې نه چې خدای ناخواسته د اسلام او د مسلمان په ادرس باندې ولګېږي، اسلام او مسلمان بدنام کړي. اسلام د کورنۍ جوړولو لپاره ټول انسانیت ته ترغیب ورکوي، او د کورنۍ جوړولو لپاره په شرعي طریقې سره نکاح او واده کول دا په اسلام کې یوه ځانګړې او بهترینه لاره ده. د دې لپاره چې یوه ښه مسلمان او دینداره کورنۍ ولرو، باید د نکاح کولو لپاره دغه مسؤلیتونه په نظر کې ونیسو. یو باید ښه او سالم انتخاب وکړو، لکه اولادونه چې پر موږ او تاسو باندې حق لري، اولاد لا تا نه د زیږولی هم در باندې حق لري. هغه څنګه؟ یعنې د اولاد د زیږېدو دپاره
یوه دینداره او باحیا او باعزته مور انتخاب کا چې سبا یې څوک بچي ته پیغور ورنکي چې ته خو د هغه پلانۍ رقاصي یا د هغې ښځې زوی یې، نو دا د اولاد یو حق چې تا پښو لاندې کړه او ضایع دې کړه. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې واده خلک کوي 4 خبرې په نظر کې نیسي: مال او حسب او جمال او دین. نو تاسو دین وټاکئ. پیغمبر علیه السلام چې دینداري ته لومړیتوب ورکوي. په یو بل حدیث کې پیغمبر علیه السلام چې یو نفر راسي او د تاسو لور یا خور سره نکاح کول غواړي او د هغه دین او اخلاق تاسو ته د منلو وړ وي، نو ورکوي ورته دغه خور او لوره. که یې نه ورکوي تکون فتنه فی الارض و فساد عریض، بیا به فتنه او ستر فساد په ځمکه کې پیدا سي. لکه په یو بل ځای کې الله جل جلاله مهرباني کوي چې تاسو خپلې پیغلې زنا ته مه اړکوئ، یعنې د هغوی ساتلو په وخت یې نه ودول، هغه ټولنه کې مشکلات او ستونزې پیدا کوي. د ښځو او د خاوند ترمنځ ښه چال چلن او ښه رویه باید وي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي: وعاشروهن بالمعروف، مېرمنو سره نیکه رویه وکوئ. حدیث کې دي دا چې مې درته ولوسته دا هم د پیغمبر علیه السلام حدیث ده، خو په عین الفاظو باندې قرآن کریم کې الله جل جلاله مهرباني کوي: ولهن مثل الذي علیهن، ښځې حقوق لري لکه ته چې پر مېرمنو باندې حق لري. او پیغمبر علیه السلام مهرباني کوي چې خیرکم خیرکم لاهله، ښه انسان هغه ده چې د خپل فامیل سره رویه ښیي. وانا خیرکم لاهلي، او زما رویه د خپل فامیل سره ښه ده. پیغمبر علیه السلام چې الله نه وډار سي فی النساء، د ښځو په باره کې هغه تاسو سره ستاسو په ولکه کې دي، نو تاسو باندې حقوق لري لکه څنګه چې تاسو پر مېرمنو باندې حقوق لري، نو د هغوی حقوق ورکړئ لکه څنګه چې تاسو ترې خپل حقوق غواړئ.